د پېښور په نوښار کې یو ډیره دردونکې واقعه رامخته شوې ده چې یو سړی راپاڅېدلی ده، خپله ښځه او خپله خواښ یې دواړه په ډیره بېدردي سره قتل کړي دي. د دوی دغه افسوسناکه او دردونکه واقعه موږ ته اوس مخته راغله، نو موږ هم غوښتل چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړو. قدرمنو لیدونکو، که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د دغه سړي زوی همدا اوس یو بیان ورکړی دی چې ټول حقیقت یې ښکاره کړی، چې آیا دا ولې یې پلار دومره مجبوره شو چې په خپله ښځه یې هم ډزو کړو او خپله خواښ یې هم قتل کړه. د دغه سړي زوی وایي چې زما پلار به لا ډېر پخوا څخه زما په مور ظلمونه کول او له هغې سره به یې هر وخت ظلم او زیاتی کول، او وایي چې که په کومه خبره کې به مې پلار هم ملامت و نو ځان به یې ملامت نه ګاڼه او همیشه به مې مور ملامتوله او وهله او ټکوله به یې. دغه هلک زیاتوي چې زما د مور ورونه نه وو نو زما مور به هم اکثره د خپلې مور کره ولاړه او هلته به مې هم پلار ورپسې ورغی او هلته به یې ورسره لانجې او دنګلې کولې. دغه کس چې اوس پولیسو گرفتار کړی دی او خپل جرم یې هم منلی دی او وایي چې هو زه دا منم چې ما خپله ښځه او خپله خواښ یې مړه کړې ده، خو تر اوسه د دې خبرې معلومات لا نه دی شوی او نه هم دغه قاتل سړي څه ویلي دي چې د خپله ښځه او خواښ یې ولې او د څه په خاطر وژلې ده. پولیس هم وایي چې موږ نور تفتیشات هم روان کړي دي او دغه مجرم ته به د دغه جرم سزا هم میلاویږي او د دغه سړي زوی هم وایي چې زما پلار ته دې خامخا سزا میلاو شي او زیاتوي چې زما له مور او نیا سره ډېر غټ ظلم کړی دی. درنو دوستانو، د دغه سړي زوی په سرو سترګو ژاړي او وایي چې زما پلار ډیر ظالم دی او ډیر غټ ظلم یې وکړ. قدرمن دوستانو، دا وایي یوه تازه دردونکې واقعه چې دلته مو له تاسو سره شریکه کړه. دا نورو داسې تازه او په زړه پورو معلوماتو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.